کمی ښځې چې دا درې نښې ولري هغه ډېرې برکتي وي. دا نښې کومې دي په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ورسره یوه ډېره عبرتناکه واقعه هم شریکوم. په دې هیله چې ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مفهوم یې داسې دی کومو ښځو کې چې دا نښې وي هغه ډېرې برکت لرونکي دي او دا د ښځو د برکت لرلو علامات دي. اول، هغوی کره چې کله رشته ولیږل شي او د رشتې منظور کولو کې اساني وي. دویم، د هغې مهر اسان وي، یعنی ډېر زیات پیچیده او سخت نه وي. دریم، او د ماشومانو په پیدایش کې اساني وي. په کومو ښځو کې چې دا نښې پیدا کیږي هغه ډېرې برکت لرونکي وي. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه مې چې تاسو ته وویل یو ډېره عبرتناکه او له پند ډکه کیسه هم در سره شریکوم. قصه ده چې یوه ښځه یوه ورځ د څه کار لپاره د خپل کور نه بهر راووته. د کور نه بهر یو درې ناپېژنګلو د پوخ عمر کسان ولیدل. ښځې ترې پوښتنه وکړه چې زه خو تاسو نه پېژنم، خو داسې ښکاري چې تاسو وږي یئ، راځئ زما کور ته دننه راشئ چې زه تاسو ته خوراک درکړم. په دې باندې دغه درې د پوخ عمر کسانو ورته وویل چې د کور مالک په کور کې موجود دی. ښځې ورته وویل چې نه، هغه خو په کور کې موجود نه دی. په دې باندې هغوی ورته جواب ورکړو بیا خو موږ کور ته ځکه نه درځو چې کله د کور خاوند راشي نو بیا به موږ درشو. کله چې شپه شوه نو د کور خاوند یعنې د دې ښځې خاوند کور ته راغی. دغې ښځې ورته ټوله قصه وکړه. هغه ورته وویل چې دغه درې کسان کور ته دننه راوله. ښځه چې کله د دوی خواته ورغله نو ورته وویل چې تاسو دننه راشئ. هغوی جواب ورکړو چې موږ درې واړه یو ځای نشو درتلی. ښځې ورته وویل چې هغه ولې. په دې باندې دغه ناستو کسانو کې ورته یو وضاحت وکړو. ورته وویل چې د ده نوم مال دی او بیا یې د خپل بل ملګري طرف ته اشاره وکړه. ورته وویل چې د ده نوم کامیابي ده او بیا یې د خپل ځان اړخ ته اشاره وکړه. ورته وویل چې زما نوم محبت دی. دا یې ورته وویل او خبره یې ختمه کړه. ورته وویل چې زه ته لاړه چې د خپل خاوند سره مشوره وکړه چې مونږ کې کم یو دننه درشو. ښځه چې راغله نو خپل خاوند ته یې ټوله قصه وکړه. خاوند یې ډېر زیات د خوشحالۍ نه چغه کړه او ورته یې وویل که همداسې معامله وه نو لاړه شه او مال دننه راوله. په کور کې به د مال او دولت انبارونه جوړ شي. ښځې د خپل خاوند دې خبرې سره اختلاف وکړو. ورته یې وویل چې ته نه خوښوې چې کامیابي کور ته دننه راولو. د ښځې او خاوند دا خبرې د دوی انګور د کور په یو ګوټ کې اورېدلې. هغه زر راغله او خپل خواښ اسخر ته یې مشوره ورکړه چې خوښه مو نه ده چې موږ محبت کور ته دننه راولو. زموږ په کور کې به مینه او محبت نور هم زیات شي. په دې خبره باندې اسخر وویل چې موږ به د خپلې انګور خبره ومنو. خپلې ښځې ته یې وویل چې لاړه شه او مینه او محبت دننه راوله. ښځه چې کله بهر راغله او ویې ویل په تاسو کې محبت او مینه څوک دی؟ هغه دې راشي، هغه به نن زموږ میلمه وي. کله چې ښځې دا خبره وکړه نو محبت راپاڅېدو او دننه راتلو چې دې سره د هغه دوه نور ملګري هم ودرېدل او د هغه نه شاته را روان شو. ښځه ډېره حیرانه او پریشانه شوه او دوی ته یې کتل. ښځې د مال او کامیابۍ نه پوښتنه وکړه چې ما خو صرف محبت ته دعوت ورکړی، تاسو دواړه ورسره ولې راځئ؟ دوی دواړو ورته جواب ورکړو که تا چېرته مال راغوښتی و یا د کامیابي راغوښتې وه نو د دې نه وروسته به دوه نور کسان بهر پاتې شوي وو ځکه چې هغوی سره یو کس هم نشو درتلی. خو تا چې محبت راوغوښتو نو محبت چې کوم خوا هم ځي موږ به ورسره یو ځکه چې محبت هر چېرته ځي نو مال او کامیابي هم ورسره وي. قدرمنو دوستانو، په خپل زړه کې د خپلو دوستانو، رشته دارو او ملګرو لپاره مینه او محبت پیدا کړئ نو تاسو به یو کامیاب شخصیت او یو کامیاب انسان جوړ شئ. دا په یاد وساتئ که تاسو په مینه او محبت نورو سره راشه درشه وساتئ نو ستاسو مثال به د دغه چراغ په شانتې وي چې خلک په توره تیاره کې د هغې نه ګیر چاپېره ناست وي او هغوی ته رڼا ورکوي. دوستانو، دا ویډیو تر همدې ځایه وه. که خوښه شوې مې وي مهرباني وکړئ در سره لایک کړئ او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې تاسو ته همدغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو او زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ډېره مننه.